یو کار هغه کار چې انسان وکي د انسان به الله جنت لور داخل کی دعوت قرآن و سنت لا خلق دعوت اول علی سے رزق فرمای ویل ان يهدي الله بك چې الله سب وجبان یو انسان برابر کی ویدار سر سرو کارونه بهتره ده چې الله په نامه صدقه کی بل وید کې د کفار او قتل راغلي د قرآن او سنت نه بازي د دعوت مناسب خبري او د سلف صالحینو بعض اقوال او فیدی به بیانو په دین باندې چې د دومره قیمتي شی او چې عمل د انسان په جنت لور داخليږي اگر که انسان دی وی خبري د نیمه خبري دی وی کلمې داعی ولی نه یو خبره د خوې کا یو تقریر دی خوې کا یو درس او تدریس ته چوي کې بدینت باندې چې الله زمام اصلاح دیو کې وزمره د ملګرو رسول الله فرمایي دی بدلب جنتی التبر الله ور داخل کی او دا ډېره مهمه موضوع ده خپل ملګری سره قرآن او سنت له دعوت کی بچی دعوت کی وغيرها الله رسول چې کله یو مسله ذکر کوي به هغه تشریح دا به انسان د الله فضل او کرم په ځان باندې مانی قرآن چې کله انسان مطالعه کی درله سيدنا دو درس رسول الله احاديث لغت کې ویل شي بلنه له اصطلاح کې دا من دعوت الناس الى الاسلام بالقول والعمل خلق اسلام لا قول او عمل دواړو سره دعوت اول یو سړي دا وایي چې اسلام لراشه شکل شي جوړ کړي چې کله انسان وګړي او سره معاملات سره وګړي نو څه متاثر شي اسلام قبول کی دا خبره یې ساتي د رسول الله ملګری صحابه دوی به شکل یو ځای لاړل د خلکو له صرف اجمالی عمر ویری چې کونو مثلنا زموغن نشي وزدا چرنج وختار مونږ شو ورکولې چې موږ یو سړي دا خبره وکړو چې تاسو موږ نشه مانز موږ شکل او موږ معاملات او موږ نه سولاړه جوړه کزګه به کې ډېر کم نقصان دی هغه منلو ولا خلکو د قران او سنت یقیني متبعين شیخ الاسلام ابن قیم فرمای ادعو الى سبيل ربك بالحکمه هدایت په تشریکی وی انسان چې کله دعوت کینو داغه جانب مقابل کې درې مرتبه دي بعض وخت کې د انسان سره مخامخ شي چې هغه د حق سره ډېر مینه ساتي او د حق په ټولو خبرو باندې بالا کوي چې کله او پیژنې نو د انسان سره به د حکمت خبره وکړه ده وعظ او جدال نه ضرورت نه لري لیکن کله کله د سړي مخاطب هغه په ضد باندې ولاړی او خو کچرته حق او پیژنې نو دا به په ارس باندې غوړه کوي او دغه تابعداري کوي به د انسان له ترغیب او ترهیب هم وکړه ده تلکه منلو کې دا خیر ده نه منلو کې وردا تاوان دي او کله د انساني چې هغه بالکل معاند ضدي کله څومره قران او سنت هغه پیش کې نه مني سره به احسن طریقه باندې خبره وکړه ده کوم چې الله رسول ویلي ده لیکن اهل علم فرمای انسان چې کله داعی الله رسول خلق را بلی یو څو طریقې د دعوت دي چې انسان بدا عمل کړي ولي او خپلې وي الحکمه په صحیح طریقه باندې د ملګرو له حق تشریح کول او په صحیح طریقه باندې دوی له بیانول او د دې په دماغو د زړه کې اوردنه کول د شیخ الاسلام ابن تیمیه باره کې کتاب لیکلی شوی الحکمه بالدعوه چې هغه دعوت په کومه طریقه باندې کړی دی تقدیم الاهم فلاهم کومه خبره ضروری و په کومه طریقه باندې هغه وکړه یو مداهنت د مداهنت دا منه چې وجه کې سم مادیت خرابېږي د غیر پر الله او رسول ایست قربان کې خپل حق مادیت والی یو حکمت دی حکمت دا منه چې د قران او سنت مسله په دې وخت تحلیل باندې د انسان لوړاندې کول تر څو پورې ایست هغه سره به قناعت وکړي دویمه طریقه د دعوت دار چې انسان کله دعوت کوي دا به ترغیب او ترهیب کې معنا دا چې بعضی د مینې محبت خبرې بو کې د جنت باره کې او بعضی به ګوره سړی ویری کوي نه منه جهنم دی دریمه طریقه په دایبانه دا ضروری ده اقامت الحجه چې دا هغه سره ته بحث کوي په دې طریقه باندې چې استزان په غالب کې په صحیح دلیل څلورم القدوه د خپل شکل او د ناس ولاړه بده چې جوړي چې داخله کې ایسه سبب به اقتدا وکړي د شي بنئ چې وای یو څو کوي بل چې کله یو سړی د خبره خلکو لګي چې خلکو دا مسله دا او دا مسله او د عمل دغه په خلاف باندې نو د نور خلکو له به اجازه عادي ښکاری مړ د په عمل نه کوي زما پیسه عبد الله بن مسعود فرمای و ان من اکبر الكبائر په دې ټولو لوی ګناهونو کې لوی ګناه ده چې کله ته خلق قران او سنت دعوت کې اسلام دعوت کې متعالی دا وایي چې مړ اول د خپل ځان غمو کې به موږ دعوت راکوا ځان نه برابر کړي موږ لوي
پنځمه طریقه د دین او نسبه به جهاد مسله او شپږمه تربیه او تعلیم. تربیه ډیره مهمه ده. زموږ استاد ډیره ملګرو تعلیم دی خو لیکن تربیه به نه لرو. معلومات موږ ډیر لرو. په یو ځای کې چې ودرې ګډیره وګدو تفسیری خبره شروع کو لیکن چې کومه تربیه د قران او سنت نزدیکیږي هغه به مخاطب وړاندې او د خلکو وړاندې نشو کولای. او ځان د علم خادم جوړول او په علم کې ځان له مهارت حاصلول. ذکر رسول الله فرمایي د دین سره مړیږي نه. امر بالمعروف او نهي عن المنکر، اعلان د خلکو له کول د دین باره کې، تالیف او کتابت او تحقیق او تخریج او مسله درجه معلومول، جمعتون کې درسونه، عقلی دلیل په یوځای کې د اسلام په تایید کې پیش کول، د نیکی کارونه کول او د قشن کې څه اعمال خپلول او دا کارونه چې کله انسانو کې د دعوت کې بعد دغه نه به اثر الله پیدا کوي او ضروری دغه خامخا ضروری دي. تر څو پورې چې بده کې د انسان سره کمبوتی نو دغه دعوت به د مخبرانه نشي. د دعوت به جدا جدا طریقې دي. د رسول الله یوسف طریقې ځان سره یاد ساتي. مشهور روایت بخاری کې ابو سفیان سے فرمایي چې کله مونږ لاړو د شام علاقې له محمد رسول الله خطر غلو حرقل بادشاہ له دحیه الکلبی راوړو. پاره کې ډېر خبرې ذکر کړې چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى حرقل عظیم الرومي. د الله په نامه باندې شروع کوم او دا محمد صلی الله علیه وسلم د خطر لګلې د حرقل بادشاہ له شاغد د روم بادشاہ دی سلام په اقا چا باندې چې هغه اسلام ته بيداری وکي. زه تعالی د اسلام دعوت در کوم، اسلم تسلم، اسلام راوړ بچ باباتش، اسلام راوړ الله تعالی اجر ډبل درکې کو. مخ دی واړو غوړې دی ورسره ټول خلکو ګناه پتا باندې را ځکه ته مشري قانون دار چې مشر کله به وځي کې وران شو زد کې راغی د ورسره کشران به خپل دی مشر لګوري جلګه زمون عالم د سينو وینو مونږه څنګه وینو د ټول به ګناه کې ګوره به شریک شوي. دا خبر وزن سره ساتي او به ورته ویل چې قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. یا اهل کتاب د شو کلمې لراشه چې زموږ اساس ما بین کې برابر ده، شرک بنکو، د الله بندگی وکړو. باج زموږ په باجنو په ربوبیت سره نه نشي اربابتوب خدایتوب سره. سبانه بل سبا سیرت بدرس کې درجه عادي سي ورته ویل یا رسول الله مون خو ارباب نه دی ویلي وستان مولا به شی حلال کتاب حلال غنو وی او وستان مولا به شی حرام کتاب حرام غنو وی او دقه معنا درابه ده. دلته ګور رسول الله دعوت کړی دی خو لیکن د خط په ذریعہ ام سلمین نقل له د حبشه د هجرت مبارک خبره کې د جعفر صاحب شیخ د نجاشی بادشاہ سره مکالمه وکړه. ورته ویل چې كنا قوما اهل الجاهليه، مو غړي جاهلان خلکو نعبد الاسم، مون بګور د بوتانو بندگی کوله او ناکل المیت، مون به مردار خړلې ونقتل الفواحش وبحیل براتلو بد اخلاقی شر رحمان هم قطع کول د ګوندې حق بم لري کو. قوي سره برجګیدو په من کې ضعیف او کمزور به خړو چې کوم سره به قوي ونه هغه به ایست طاقت پیدا کړي د بل بر لاندې لکه د يهودو د نظام چې هغه ټول دنیا غواړي. تر دې پورې چې الله موږ له رسول الله ولېګلو موږ داغه نسب پیژنو، داغه صدق او امانت او پاک دامنی پیژنو. موږ عیسی الله له دعوت کو چې الله بندگی وکي واجب او شریک سره جوړ نکو. هغه شیونه پرې چې موږ بندگی کړو زموږ مشرانو چې کانه بوټي دي رښتیا خبرې کو، امانت ادا کو، سره رحمی کګوندې توبه فحشان زانو شاده د دروغ وینا نه دي یتیم مال او پاک دامنو باندې تهمت ونه تړو، شرکونو کو د منځو د زکات او د روزه امر کړی دی. دی کې موږ د دعوت ورکه خو به دې طریقه باندې تقریر او شروع کی. دا طریقه د دعوت رسول الله معاذ بن جبل ویلی وو وېته چې کله ورته د خلکو لانو دی خبر لرو غواړي چې اله شهادت ان لا اله الا الله واني رسول الله. کسا خبر هم نه لنو به ورته چې تاسو باندې الله پنځه منځونه پرس کړی، کبه هم نه لنو به دا ورته چې الله در باندې صدقه پرس کړی، مالداران نه بخښتل کیږي او بری فقراو باندې بدا خرج کیږي. او کدا خبر وکړو به ورته ویل چې دغه کړو عزتمن او فسن مالونه ماخلا او د مسلمان د دعا نه ځان ساته وجه دار چې دوی الله ما بین کې بالکل سره پرده نشته. دم دعوتو د ملګری صحیح تربیت چې ال تور شو خبر وکا. ابو هرره فرمایي چې ورځ مونږه جمعات کې ناس رسول الله راغی او مونږ ته ویل راځي چې راوړل شي د بیت المدرسه چې د يهودو مدرسه ده دعوت ورکو.
وی چې کله ورغه ورته وی چې اسلام راوړي تسلیم تاسو به جوړ پاتې شي او پوه شي د ازمکه ګوره د الله او د الله رسول الله زه غواړم چې تاسو دې ازمکه نه وشړم کوم سره چې هغه کمال لري نو هغه ګوره خرج کی او کني پوه شي به خبره باندې چې ازمکه د الله او د الله رسول الله دې ځکه موږ رسول الله سره د ملګرو دعوت د لپاره ورغلي او مدرسې لا دمه طریقه یو بل حدیث کې راځي د دې مثال درکې سره کور جوړ کې او داعی به ولېږي چې تلار شه د خلکو له دعوت ورکړه جسمه د کور لره شو بده کې قسمه خوراکونه او مزيمه تیاری کړی دي کم سړي چې دای خبره ومنه لري کور لراغه نو مزيبه حاصله کې او چا چې ونمل نو ایسا غو بادشاہ مرته غوسه شو دغه موضوع محروم شي کور جنت ته او دای محمد صلی الله علیه وسلم دی او بادشاہ چې لګل نه دی هغه رسول رب العالمین دی یو بل روایت کې چې عبادت بن صامت فرمای بلکې دا مریض یو ملګری ورته خواله ورغه چې د رسول الله یو حدیث کو موږ تشریح کا نو دوی ویل چې ورځ الله نبی موږ وروخته موږ سره بیعت وکي خبره په دې موږ سره وکړه على السمع والطاعه چې خبره به اوري ګره منی به تکلیف او خوشاله کی د خپل مشرانو سره موږ باسو نه کوم مګر تر دې پورې چې کار کفر به وګورو عندكم من الله فيه برهان وېزه سره د الله د خونه بده کې دلیل دی چې موږ رسول الله دعوت ورکړي دي په دې طریقه باندې چې موږ سره به منل کوي غریبۍ کې به منل کوي مالداري کې به کوي بیسیه باسونه باندې کوي تر څو پر چې په شړې کې کار کفر مولې دلو به یې ستاره جدا شي مشي ورته پرې دی قران او سنت شکل انسان مطالعه کې دې باره کې ډېر احادیث او ډېر اثر موجود دي تر دې پورې چې د احادیث د رسول الله په دې ذکر دي انس بن مالک فرمای وی ابو طلحه چې هغه د ام سلیمه خطبه وکړه جرګه نو دا ام سلیم ډېر وکړه زنانه و د انس بن مالک مور خاوند چې کله مرش وی ویل شي یا ابو طلحه ستاغونه سړی خو قابل دي نه چې مونږ غیرت کو تا په مونږ جرګه کړی دا به درد نګړیش نو زه سره نکاح ځکه نه کوم چې ته کافر سړی او زه مسلمانه کزه مو قانون داري شي مال دا جایز چې زه سره نکاح وکم که اسلام دی راوړو بس داس ما مہر دی وی ایساغه اسلام راوړو ودا دغه مہر وګرځو ګوره زنانه ده دعوت دی ابو طلحه لور کې بسنه شته طریقې باندې چې زه مسلمانه کزه مو ته کافر سړی ته ډیر اوچت انسان استا خبره به زما کې لپاره نوځي زموته د نکاح مابین کې لوی شرط چې هغه اسلام دی اسلام راوړو زبر قبول کوم هغه اسلام راوړو ایسه به نکاح سره وکړه دا د دعوت طریقه ابن سیرین بویلی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله هدایت بتشریک وذالک رسول الله د اوچت انسان د اوچت داعی شو هغه محمد رسول الله بل دغه ملګری تر قیامت پورې د دې خلکو خبره ډیره اوچته ده او کله به ویری هذا حبیب الله دا د الله دوست دی هذا ولی الله هذا صفه الله دا د الله غره دی د زمکه بسر باندې بهترین انسان الله لم دقری قطاده سم دا خبره کوله وی چې قران کې الله فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وذا الله بنده دي چې الله د وینا رښتینی ده عمل رښتینی دی وتري درشته دي نه وتري درشته دي او پټي درشته او خارې درشته د خلق وړاندې درشته او د قشن چې غیب درشته معنا ده چې کله انسان الله لا دعوت ورکوي ودا ګور ډیر بهتر انسان دی اوچت انسان دی او قیمتي تر دې پوری شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نقل لے قل هذه سبیل سورہ یوسف کې د آیات دی دې آیات کې تاسو سوچو کې رب العالمین د خپل پیغمبر له دا خبره کوي چې زما دعوت شې دی و زما د الله رشد الدعوت الى الله الله له خلق را بلل د الله رشد الله له خلق دعوت ول سوچ الله له دعوت کوي دا د رسول الله په لار باندې دی دا په بصیرت باندې دی در محمد رسول الله تابع انسان دی او چا چې نافرمانی وکړه دعوتونه کې الله او رسول خلق را دعوت نکړه ودا محمد رسول الله په لار نه دی د سره بصیرت نشته د رسول الله تابع نه دی دعوت الله د رسول الله وظیفه او د غیر ملګرو او الله رب العزت امر مکړي د خلکو مبارک حدیث کې مرضی وبلغوا عني ولو آیات تاسو ورسوي اگر که زمانه یو آیت ورې تاسو یاد نه سړي له بدل شرم نه لري لکه زه پورا عالم نه زما شرط یو خبره یاد ده زما د یو حدیث یاد دی چې سړي اوس به چپ لاس باندې خوراک کې د څنګه د بیان کوم دا پوره دعوت دی تر محمد رسول الله نقشه واخصه خپل شوي داغه به روان شوی رسول الله به د څه خلکو لري کې څه دعاګانې کړې دي یوسف دې ته واورا
یو فائدہ ده الفوز بالجنه والنجاه من النار. رسول الله فرمایي چې د اسلام 380 خوونه دي چې بده کې څه ایجاب بچا کې موجوده شدا سره په الله جنت لور داخل کی نو یو بهترینی طریقه به کې دعوت ال الله. الله رسول الله خلق دعوت ول د الله رسول عظمت د خلکو بجرونه کې وردان نه کول نه د يهودو نه د نصارا نه د بلچا. تاسو ګور دوه قسمه خلک په دنیا کې د باز خلکو همیشه کوشش دی چې اخر کو زمونږ الله د شلوې ذات دی. رسول الله په طریقو کې دغه کامیابی د قران په تابعداري کې دغه کامیابی د رسول الله په مخالفت کې دغه نقصان او بل طرف یو بل سړی دغه دا خبره کې چې پلانې لري طاقت دی در سره کړه شان دی ولی جوړې نه هغه دنیا کې کامیاب دی اقتصاد کې کامیاب دی او سیاست کې کامیاب دی نه دا غلطه ده بلکې کامیابی د دنیا او د آخرت جنت ته داخله دل او د اور نه بچ کېدل اغه د پر د الله او د الله رسول عظمت د خلکو بزرګونو کې وردان نه کول. یو بل فائدہ دا ده دلاله الناس على الخير وهدايتهم اليه. خلکو په خیر باندې خودل دي او خلک د خیر په طرف باندې روانه ولي. کله چې یو انسان ستاسو وجنه د خیر په طرف باندې روان شي دا کسلو کان ته صدقه ورکړي هغه کې به دومره اجر نه لکه بده کی بل لوي کې رغلي کسل کفار ته وجني سره دې نشه دواړه کار لازم ملزم دي او دلیل په دې باندې چې مسلمان سره به همیشه غیر مسلمانانو خیر خوایي. یو فائدہ علماء دام ذکر کړي وی دلیلنا علی صلاح العبد و استقامته. دعوت چې وی دا دلیل په دې خبره باندې چې دا بنده جوړ دی او دا په دې دین د اسلام باندې برقرار پاتې کیږي. دا خبره ډیره مهمه ده چې اوسړه مسلمان یو د قشم بر اسلام سره غي دنیا له لاړ شي. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د دوه د جنت مابین کې به ولوش مسافه پاتې د څه حرکت دوږي چې الله به جهنم لبوش. دا ډېره خطرناکه خبره ده. کته چیرته وګورئ چې دعوت الله او رسول الله کې نو دا زیرت یا ځان سره واخلا چې الله رب العزت تعالی په صحیح ایمان او اسلام باندې استقامت در نصیب کړي. د استقامت لپاره ډېر اسباب الله سره مینا د مؤمن په مقابل کې نرمي د قابل په مقابل کې سختی جهاد کول دین په باره کې د چانه نه ریدل ظاهر او باطن برابر ول د رسول الله تابعداري وسطیت کیسه اخلاق اخلاص خلق قران او سنت له دعوت ول. یو بل نشه پیدا به کې دا ده تثمر محبه الله ومحبه الله ومحبه الناس. کته وګواړي چې د خلکو مینه مال راتاو شي د خلکو بزرګونو کې زه محبوب شم یاد ساته خلق الله او رسول الله دعوت وا. ځکه دا مسلمانان هغه چې سره مینه کوي چې کوم سره د الله او د الله رسول سره مینه کوي د الله مینه په دې باندې راځي او د خلکو مینه د الله د مینه لپاره مخکې سره درس کې ډېرې خبرې ذکر کړې شوې خو اساسي خبره به دا الله او رسول الله خلق دعوت ول. بل نشه پیدا به دا ده التشبه بالانبياء والصالحين. د انبيو سره مشابه کېدل او د نیکانو سره مشابه کېدل او دا غوي په دلاره باندې ور روانېدل. او حدیث کې راځي رسول الله فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. چا سره ځان مشابه کېدل دا غوي نه دی. محمد رسول الله خلک دعوت کړي الله رسول الله او تم خلک قران او سنت دعوت کړي نو تسلی خیر لږ چې باغی دنیا کې د رسول الله په جماعت کې روچت شي دا وړه خبره ده ګډه راغټه ډېر انتهایی غټه خبره ده. بل نشه پیدا به کې دا ده چې کله انسان د دعوت کار کوي نو همیشه به دنه د خراب صفاتونه وځي او نیک صفاتونه بده کې راځي. وجه دا ده وان من الحسنه بعدها ایونی کې چې وکړه نو هغه به بل نه کې راځي او بیا به بل نه کې راځي او هر څه به اخر نیک ټول نیک شي. د بد اخلاقی د لري کولو د لپاره د کیسه اخلاق د پیدا کولو د لپاره اساسي طریقه چې هغه دعوت ته الله او رسول الله خلق دعوت ول. بل نشه پیدا به کدام ده د دعوت د وجنه د انسانانو خاندانونه قومونه ملکونه ولایتونه ولسوالین دا برابرۍ او کله چې انسان د دعوت کار پریږدي د ارث بیړنګي خرابېږي تلف او نشه پیدا خو بګدار به يتقرب العبد من ربه ويفوز بمحبته. کتاسو وګورئ چې موږ رب العالمین له ورنږدې شو دغه د نږدېکت لپاره اساسي طریقه دعوت دا اړو موږ تاسو غواړو کني غواړو ټول غواړو چې موږ د الله له نږدې او د الله جوار کې شو د شپې په اخر کې مونږه دعاګانې سجدي نوافل
قران او سنت لناستا جهاد صدقه منزونه اخلاص زکاتونه الله باندې ایمان ملائکه باندې ایمان دعوت ال الله دا کار چې کله ته کوي نو رب العالمین به ایست ځان له نږدې کی او بل نشه خبره پکې ده باب من ابواب النصيحه الى الله ورسوله والمؤمنين ودا د رب العالمین د رسول الله د مؤمنانو د نصيحت لپاره یو کیسه دروازه تاسو سره واخسته د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دعوت او شکم برکت ته هغه ځان لره جلب دغه دعوت سوا رسول الله د شی ویلي دی وې د دې انسان د مخ رب العالمین تر تازه کی دای انسان رسول الله دعا کړی دا چې الله ته د مخ تر تازه کو دار څه خیل چې محمد رسول الله دعا وکي دا به قبليږي که بنه قبليږي ابو هريره صاحب مولا دعوت ورکړي چې رسول الله باندې ایمان راوړ انکار وکړ سخت ژړل رسول الله ورته چې ابو هريره صاحب بلی ژړې وې مور له دعوت ورکړي هغه ونمنو دعا ورته وغواړه یا الله وې ته دې ایمان ور نصیب کا وې چې کله ورغه ابو هريره صاحب فرمایي غسل کول مال ویل چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دستورګو ابو هريره صاحب کې روان یو ډیر خوشاله او رسول الله خو راغی وجه دا چې رسول الله د خلکو له دعا کړي دا چې کله رسول الله ته دعا وکي بس ته کامیاب شوي هیڅ وخت نه خرابېږي بل نشه مسله به دا يهود نصارا غیر مسلم هغه د کفر له دعوت کې او ته الله له دعوت کې ته د الله د دین دفاع او ننګو کې او سره خېل چې د رب العالمین د دین د پاره وسړې نن کې او هغه باندې غیرت کوي ای الله په دې انسان باندې غیرت ونه کی ولنه سوچنده نشه پیدا بګی دا چې ډېر اجر به انسان لور کې هغه په دې طریقه باندې چې سره دعوت د وجنه څومره خلک برابر شو دغه ټول اجر کې الله تشدا شریکي دغه په اجر کې نیمګړتیا هم ناراضي نو نن درس حاصل داو رسول الله فرمایي چې دین د اسلام تقریبا 380 خوینه دي شوقه چې څو خوینه بچا کې موجود شي د انسان به الله جنت نور داخل کی په هغه خوینه کې اساسي خو چې موږ تاسو بیان کې هغه دعوت ال الله الله رب العزت خلق دعوت ولا درسون خلق دعوت ولا توحید خلق دعوت ولا رسول الله سنت خلق دعوت ولا دا مسله چې کله بچا کې موجوده شو د انسان جنت نور داخل شي و الا که شرط به انسان کې موجود نشي نو به د جنت داخله د انسان لا ګرانه تمامېږي رب العالمین دې موږ ته یقیني دعات او داعین جوړ کړي